واده د روژې نه وروسته ښه د خیره سره ما تر دوی ټلیفون وکړ چې موږ مازدیګر په جنیب پسې ځو. جنې پسې ځي. او ښه واده نه وروسته د روژې نه وروسته واده دی او دا حقیقت خبره ده. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ملګرو، د سلیم خان د واده ارمان پوره کېدو والا دی. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شریکه کړئ. نو راځئ د سلیم خان دا ویډیو لږه شانتي وګورو. واده د روژې نه وروسته ښه د خیره سره ما تر دوی ټلیفون وکړ چې موږ مازدیګر په جنیب پسې ځو. جنې پسې ځي. او ښه واده نه وروسته د روژې نه وروسته واده دی او دا حقیقت خبره ده. تره زوی وختي ماته زنګ وهلی ووایي چې روژې نه وروسته دغه موږ یو چا سره مې د واده باره کې خبر کړی دی وایي. نو بیا وایي ما ته ویلي چې موږ به زنګ درته ووهو. نو موږ لار کې وو، تره زوی ماته زنګ ووهه چې آیا که چېرته هغه کورنۍ پیسې وغواړي نو امکان شته چې تاسو موږ سره کومک وکړئ. نو انشاءالله تعالی دوستانو موږ او تاسو ټول به د مسلم په واده کې سره کومک کوو او د مسلم واده ته به هم ځو، واده شپې ته به هم ځو، را پسې به هم ځو، جنګ پسې او ډنګ ټکور به ټنګ ټکور ځکه ما ته معلوم هم دی سیور کې ده. ښه چپ شه، دغه مه وایه که نه چې د کار دې وشو بیا ویې وایه. ښه سیور چیرې دی؟ سیور د اسمار نه ډک لار. اسمان ښه ملګرو، د مسلم خان دا ویډیو به تاسو کتي نو دعا به ورته کوو چې الله یې دا د زړه ارمان زر تر زره پوره کړي. نو دا شان ویډیو راته مخې ته راغله مال چې تاسو یې هم شریکه کړم. نو چا زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ دا چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ او اوس ما عبید خان ته اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.